نو ذهن کې دا سوال پیدا کیږي چې داسې ګرم اور دی نو د دې جهنم د اور نه بچاو په څه باندې کیږي. نو یو سبب به ذکر کو الله رب العالمین دی وکي چې په دې باندې الله رب العالمین موږ له عمل کولو او توفیق راکړي. هغه ډېر ناشنا سبب دی او آسان سبب دی. هغه کې نوینه تو یو ورشته دی نه پکې دشته دی. آسان سبب دی چې په دغه سبب باندې انسان د جهنم د اور نه بچ کیږي او د جهنم اور باندې حراميږي. سبب دا دی چې البکا من خشیت الله د الله رب العالمین د یری د وجه نه جړه. دا داسې سبب دی چې په دې باندې انسان د جهنم د اور نه بچ کیږي. د وجه نه عبد الله بن عمر رضی الله عنهما به ویلي من بکا خوفا من النار، چا چې د جهنم د یری د وجه نه وجړلې او ویل چې الله داسې ګرم اور تا تیار کړی دی دله به زه ورځم کستانه فرمانی مې وکړله د جهنم د یری د وجه نه وایي که چا وجړلې وایي اعاده الله منها الله رب العالمین به دغه بنده د جهنم د اور نه بچ کړي. او دغه بنده چې کله د قیامت په ورځ راشي وایي جهنم به الله رب العالمین ته وایي چې یا الله دې بنده زما د یری د وجه نه په دنیا کې جړلی و یا الله دا بنده ما ته راپرې نه دی. او بیا عبدالله بن عمر وایي چې ومن بکا شوقا الى الجنه، چا چې جړه وکړه د الله رب العالمین ته د جنت د شوق نه الله رب العالمین نه جنت غوښته چې الله جنت را لراکي او د سترګو نه وخت په توې شولې چې الله جنت مال راکي. وای اسکنه الله اياها الله رب العالمین به په جنت کې اوسي د سوي وای چې الله جنت را لراکي او الله د جهنم نه من وساتي. د ورځ ختم دا ویل په کار دی نبی صلی الله علیه وسلم ویلو چې لا تنسوا العظیمتين، دا دوه غټ غټ چیزونه دي وردا مې يروي دا دوه غټ غټ شیونه دي نه مې يروي. صحابه ویلي وما العظیمتان، دا دوه غټ غټ چیزونه چې دي نبی صلی الله علیه وسلم ویلي چې الجنه والنار. غټ غټ چیزونه دا دي یو جنت دی او بل جهنم دی. دا جنت او جهنم د تاسو نه ير نشي. همیش په هر عمل کې په هر کار کې دا سوچ او فکر کوئ چې دا عمل به ما جنت لوي که جهنم لا. دا کار چې کوم په دې وجه جنت تسم که جهنم لا. همیش د تاسو نه دا دوه غټ شي نه ير نشي. د دې وجه نه بل حدیث کې راغلي دي په روایت د ابو هريره رضی الله عنه امام نسائی رحمه الله راوړی دی نبی صلی الله علیه وسلم فرمایي چې لا یلج النار من بکا من خشیت الله. وای هغه انسان ته د جهنم اور ونه رسیږي چا چې د الله رب العالمین د یری د وجه نه وجړلې. الله رب العالمین رعایت کسان ته او الله رب العالمین ته وجړلې چې الله ته دومره غټ ذات جهنم دې تیار کړل دی کسانه فرمانی مې وکړه جهنم نه مې به د دې یری د وجه نه چې چا وجړلې دا به د جهنم اور ته داخل نشي جهنم اور به ته ونه رسي. او رسول الله فرمایي چې حتی يعود اللبن في الضرع، تر هغه پورې به دا انسان جهنم ته داخل نشي. لکه مثال داسې دی چې کله شوده د غولانځ نه راوځي او دغه شوده به ته په غولانځ کې نه ورنوځي دغه رنګ چې چا د الله رب العالمین د یری د وجه نه وجړلې دا انسان به جهنم ته داخل نشي. او بل حدیث کې راغلی فرمایي د عبد الله بن عباس رضی الله عنهما چې نبی صلی الله علیه وسلم فرمایلی دي عینان لا تمسهم النار، دو سترګې دي چې د جهنم اور ورسره نه لګي. د جهنم اور کې دا طاقت نشته دی چې دغه سترګې ته به ورسي. عین بکت من خشیت الله، یو هغه سترګه ده چې د الله د یری د وجه نه داغه نه اوښکې توی شي د الله د یری د وجه نه وجاړي. او عین باتت تحرس فی سبیل الله، او بل هغه سترګه ده چې د الله په لار کې د جهاد لپاره د مجاهدینو د پیری لپاره هغه به خوب شي دغه سترګې تبا د جهنم اور ونه رسي. وکا من خشیت الله د الله د یری د وجه نه وجاړي.